د اختر شپه د آخري روژې ماښام لا نه و په کټ کې ناست ومه خفه غوندې وم ځان راته داسې ښکارېده ملګرو لکه چې ورک د قافلې نه یمه د خپل کور خلک راته هم حیران وو په دې سوچونو کې ډوب شوی ومه چې ناګهانه لس کلن بچی مې په منډه منډه زما خواله راغی راته یې وی بابا خبرې که نه ما ته ملګرو یو خبره وکړه راته یې ووی چې سبا اختر دی یو ویل ما له پلار جامې اغستي بل ویل ما له پلار څپلی اغستي ما ته یې وی تا له عیسی اغستي ما ورته وی لږ غوندې صبر وکړئ زه مې پوښتنه له بابا کومه بابا زه هم نوې جامې خوښوم ولې موږ حق د سیالۍ نه لرو سو ما ویل ولې نه نیازبین بچیه تاله به هم نوې جامې اخلم تاله به هم نوې څپلی اخلم چې زما خبره واورېدله زما له غېږې نه یې منډه کړله په منډه منډه د کوڅې طرف ته خپلو ملګرو ته یې چغه کړله ماله به هم بابا جامې اخلي دی لا کوڅې ته رسېدلی نه و زمونږ د کلي په یو غټ جومات کې اعلان شروع شو چې سبا اختر دی د دې اعلان شروع کېدلو سره د هر طرف نه هوایي ډزې شوې د دغې ډزو سره سم ملګرو زما تر غوږو یو اواز راغی بابا رامنډه کړه چا وویشتمه ما خپې له خپې کوڅې ته منډه کړله چې مې د کور دروازه خلاصه کړله ما خپل بچی په وینو سور ولیدو ما چې په غېږه کې راچوت کړلو نو زما بچي په آخري سلګو کې زما نه بیا نوې جامې وغوښتې بلحاله مو تر کوڅې راغلی د چا د لاسه چې په ویر اخته وم هم هغې خلکو راله ډاډ راکوو ما خپل شهید بچی سینې ته جوخت کړو د کلي خلکو ته مې سوال وکړو زما د کور ډیوه مو ووژله د بل چا کور کې تیاره جوړه نه شي د بل چمن ګلونه مړاوي نه شي له دې خبرو نه ګریز پکار دی له هوایي ډزو پرهیز پکار دی له دې خبرو نه ګریز پکار دی له هوایي ډزو پرهیز پکار دی هره لحظه مې په غوغا تېره کړه هره لحظه مې په غوغا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه